بنو اډیټوریم هال کې د ضلعي انتظامیې په مرسته د مزدورانو د پاره 2 ورځنی کیمپ لګول شوی دی. د کومو کسانو چې لاسونه پښې لا ګوتې سه حادثه کې کټ شوی وي د هغې ناب دلته اخیستل کیږي او بیا د دغه ناب په بنیاد وانا جنوبي وزیرستان کې مصنوعي اعضا ورته تیارولی شي. دلته د بنو د مختلفو سیمو نه د لاسونو او پښو محرومه کسان په دې هیله باندې راغلي دي چې دوی ته به مصنوعي لاسونه او پښې ور ولګولی شي. محمود افشا چې دوی دا کټ شوی دوی یوه حساس شی خو زه حکومت ته ویایه چې موږ ته بله جوړه کړي. افشا مې جي خرو پر کاټ تو چې دا فشار ته وچای یا بل افشا مې دغه لش کې چارې کمزوري کړي دي. ما پښې خرابې دي دغه یوه خرابه ده او زه یوه مې کټ ته چې مخکې ما مزدوره کوله پردۍ مځکې به مې کرلې خوشحاله زندګي مې تېروله فصلونه به کېدل. اوس زار شي نه ووتل نو دا 3-4 کاله وسل خو دغه ته راغلی چې چېرې پښه ورته وچاوم په داسې د تللې مسله دا وي چې به دای زوی په زوی ونکښنه. د کیمپ د دورې په مهال ایډیشنل اسسټنټ کمشنر بنو شوکت علي خان وویل بنو کې د لاس او پښو نه د محروم شوو کسانو شمیر زیات دی نو ځکه د ضلعي انتظامیې راتلونکي کې دا خواهش او کوشش دی چې دغه کیمپ بیا هم دلته ولګوي چې کوم معذور افراد دي چې د هغوی لاس پښې یا داسې بل اعضا چې کوم دغه د حادثې د وجې د هغوی نه جدا کړی شوي دي د هغې په بنیاد باندې دا کیمپ شوی دی. مختلف کاونټرې مونږ جوړې کړي دي. د دې کاونټرو په یو کاونټر کې د هغه مریض هسټري اخیستلی کېږي. هغه هسټري نه بعد بیا دلته کې دا کوم کاونټر باندې چې مونږ ولاړ یو په دې کاونټر باندې د دوی پورا مطلب هغې کې ناپ وغیره د هغوی پیمایش چې هره څومره سایز کې پکار دی خپه ده لاس دي ګوتې دي څه پکار وي نو هغه ناپ اخیستلی کېږي. په دې موقع د چل فاونډیشن کوارډینیټر او د کیمپ منتظم انور کمال خان مروت وویل دوی دلته یوازې د لاسونو او پښو نه پونه اخلي چې د 15 ورځو نه بعد به دغو مزدورانو ته مصنوعي اعضا د جنوبي وزیرستان وانه کې ورلګولی شي. دلته خو چې دا خلک راغلي لکه دا زنانه خو راغلي د دواړه پښې کټ دي دې نه دلته کاسټینګ کوي ناپ ور ناخلو نو هغه بعد ناپ نه بعد چې کله دې ته د پښې فیټ سي برابرې سي په وانه جنوبي وزیرستان کې نو هلته به موږ دای بونځو فټینګ دپاره به موږ دای جنوبي وزیرستان وانه ته بونځو هلته سنټر کې به دې ته موږ پښې فټ کوو او دې ته موږ اکوموډیشن فری ورکوو نو دا پښې هم فری دي هر شی فری اف کاسټ په انشاءالله دې ته. په دې موقع مزدورانو دا هم وویل چې بنو کې 2 ورځنی کیمپ د دوی دپاره کافي نه دی باید چې دغه موده یې یوه هفته ته وغځولی شي. د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.